د کابل کندهار په لویه لار کې د 30 کیلومتره سړک د جوړولو د کار بشپړېدل. دغه سړک د کندهار له دامان ولسوالۍ پیل او د زابل تر شهر صفا ولسوالۍ دوام لري چې د جوړېدو چارې یې 550 میلیون افغانۍ لګښت لري او د 1.5 کال په لړ کې بشپړ شوی دی. مسؤلین وایي دغه سړک په معیاري توګه جوړ شوی او له ګټې اخیستنې وروسته د هغې ساتنې لپاره به جدي څارنه ترې ولري. د سړک د حفاظت لپاره خو د کوم په انجنیري شکل باندې خو د په جامع د غسته ترازوګان ستا خپل په معیار باندې خپل کم څونه چې وزن ورته مناسب په غونه اندازه باندې هغه موټرانو برابري پرې لګي. دغه سړک 10 کیلومتر سړک دی په 1.5 کال کې ورغول شو و بعد یو خبره ده چې دغه بعد ګرد میډیا ووري ګرد افغانستان او ګرد دنیا ووري چې دغه په 1.5 کال کې 600 کیلومتر سړک چې هم د افغانستان خپل داخلي انجنیران نه کوم خارجي انجنیر د چې ورغول شو په دغه ضعیف اقتصاد باندې دا ډېر افتخار خبره ده او د افتخار وړ خبره ده. د سړکانو موږ ټول عمر حفظ و مراقبت کوو، خپل ټیمان لرو، دغه کې مثال څارنه کوي. په ورته مهال یو شمېر موټر چلونکي او مسافرین د دې لارې له جوړېدو هیله څرګندوي د ترافیکي پیښو د کمېدو او مخنیوي لپاره د کابل کندهار په لویه لار کې د سړک د 2 اړخیزې بیارغونې غوښتونکي دي. مشکلات تر پخوا و شکر دی ډېر لږ سوي دي. مخکې به لارې خامې وې، ډېر بدې دوړې او بد حالات به وو، غټ کوچني موټران په تکلیف و، سیاسر و مریضان ټول په تکلیف و. اوس سړک برابر دی، شکر دی، بس ډېر خوشحاله یو، آرام آسوده سولو، خاورو له دوړو خلاص ولو. مسافر هم په خیر و سلامت ورسېږي او د موټرانو ګره معنا چې واوړي ټکر دی، دا خطرې سو اوس خبره خلاصه ده او انشاءالله دې معنا موږ په وخته جوړوو. موږ وایو چې وروره دا لاره کار یې چټک سي او اوس هم لاره ښه جوړه ده او باید دغه نوره خوندوره هم جوړه سي. ولې موټران وارزونه کوي، ټکرونه کېږي، بله کېږي او دا باید یک طرفه سي دا سړکونه. د ټولګټو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل کندهار لویې لارې د لومړۍ برخې د جوړولو او قیره چونې چارې چې د کورني شرکتونو لخوا مخته وړل کېږي د بشپړېدو په حال کې دي.